السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګري زل بیا درته هرکلی وایو هوپ انګلیش اکیډمي ته. نن موږ تاسو د بګنر 1 کلاس په شپږ څلوېښتم نمبر درس کې د اډورب یا د قید دوه نورې برخې وایو چې اډورب اف مینر دی. راځئ په انګلیسي کې موږ تاسو تعریف وایو، بیا په پښتو کې بیا مثالونه او بیا بلې برخې ته د قید موږ تاسو ځو. ډیفینیشن یې داسې دی چې ډیفینیشن are those adverbs which show how or in which manner the action happens and can answer the question how. ملګرو دا په انګلیسي کې تعریف. اوس موږ تاسې راځو په پښتو کې همدغه adverb of manner تعریفو چې manner څه ته ویل کېږي او تعریف یې څنګه دی او څه مطلب لري. راځئ موږ تاسې په پښتو کې تعریفو. تعریف یې داسې دی: مینر چې دی خپله دا کلمه د څرنګوالي مطلب ورکوي. صحیح شو پښتو باندې. نو راځئ موږ تاسې په پښتو کې تعریف وایو. تعریف د څرنګوالي قید یا adverb of manner هغه قید ته ویل کېږي چې فعل یعنی عمل د ترسره کېدو طریقه یا څرنګوالی بیانوي. دا قیدونه دا ښیي چې یو عمل څنګه په کوم انداز یا سبک ترسره کېږي. صحیح شو، په کوم انداز یا سبک ترسره کېږي. دا په پښتو کې تعریف دی. راځئ موږ تاسو مثالونه وایو. راځئ موږ تاسو مثالونه ته ګوره. دغه ښه دا یو انداز دی. صحیح شو، مطلب بد ښه. صحیح شو، دې ته ویل کېږي adverb of manner. صحیح دی. مثلا په جمله کې زه وایم he speaks well. هغه ښه خبرې کوي، یعنې په ډېر ښه انداز سره خبرې کوي. صحیح شو، بسب کې مثلا موږ تاسو فارسي کې ویلی شو بسب کې خوب. صحیح شو، یا په ښه انداز سره. صحیح شو. دوهم مثال ته موږ تاسو راځو. slowly دا هم چې شی انداز دی. صحیح شو. the car moves slowly. موټر ورو ځي. صحیح شو، په کوم انداز سره؟ په ورو انداز سره، په تیز انداز سره. صحیح شو. بل مثال ته موږ تاسو راځو. چټک یا په انګلیسي کې موږ تاسو ویلی شو quickly. he answered quickly. هغه چټک ځواب ورکړ. نو دلته دا quickly چې شی دی پکې adverb of manner دی. صحیح شو. موږ تاسو ویلو چې دا ټوټل adverb دی. صحیح شو، خو دا برخې دي، مطلب په څو ډولو باندې تقسیم شوي دي. دا یو برخه ده قید چې ورته ویل کېږي په انګلیسي کې adverb of manner. راځو اوس موږ تاسو بلې برخې ته. څلورمه برخه کې د adverb موږ تاسو وایو adverb of frequency. صحیح شو. راځو definition ته. Adverbs of frequency tell us how often something happens. They can answer the question how frequently or how often. دا د انګلیسي تعریف. اوس موږ تاسو ملګري راځو پښتو تعریف ته. ګوره فریکوینسي په پښتو کې موږ تاسو تناوب ته ویلی سو. تناوب. صحیح شو. تعریف د تناوب یا adverb of frequency قید هغه دی چې د فعل د تکرار یا وخت تناوب څرګندونه کوي، یعنی یو عمل څو ځله ترسره کېږي. نو دا یو په پښتو کې تعریف انشاءالله چې ورباندې پوه شوي به یاستئ. راځئ اوس مثالونو کې زه درته وضاحت کوم انشاءالله چې مکمل سره به مو ورباندې خلاص شي، هېڅ ډول پوښتنه به ستاسو سره پاتې نه شي. دا په پښتو کې تعریف و. که بیا هم کومه پوښتنه لرئ کولی شئ په کمنټ سیکشن کې مو خپله پوښتنه ولیکئ. راځو اوس موږ تاسو مثالونو ته. مثالونو کې اوس موږ تاسو وایو I always pray in the morning. صحیح شو. دلته اوس موږ تاسو څنګه کولی شو چې adverb of frequency وپېژنو. دلته ګوره موږ تاسو adverb of frequency کې دا ویلو چې د یو عمل د تکرارېدو مطلب لکه څو ځلې یو شی تکرار سي. صحیح شو. دلته always چې دی یعنی همیش. صحیح شو. ځینې کارونه وي چې موږ تاسو کم ترسره کوو sometimes. صحیح شو. یوې موږ تاسو usually اکثریت مثلا موږ تاسو یو کار ترسره کوو. صحیح شو. یوې
always یعنی همیش موږ تاسو یو کار ترسره کوو دا ټول څه شي ته ویل کېږي دا ټول ته څه ویل کېږي adverb of frequency صحیح شو زه اوس په دې جمله کې وایم I always pray in the morning زه همیش یا زه تل د سهار لمونځ کوم صحیح شو نو دلته always څه شي سو adverb of frequency دوهم مثال ته موږ تاسو راځو She usually goes to the library to study هغه معمولا د مطالعې لپاره کتابتون ته ځي صحیح شو نو دلته د دې تاک چې goes دی موږ تاسو څرګندوو په usually باندې صحیح شو معمولا نو دلته د معمولا چې دی adverb of frequency دی بل مثال ته موږ تاسو راځو We never break our promise صحیح شو our promises مونږ هیڅکله د خپلو وعدو څخه نه تېرېږو صحیح شو کله چې وعده وکړو بیا نه ترې نه تېرېږو نو دلته موږ تاسو never لرو never چې شته adverb of frequency دی نو ملګرو زموږ ویډیو تر همدې ځایه پورې وه انشاءالله چې څه مشکلات به نه وي درته خو بیا هم که هر ډول مشکل لري کولی سئ په کمنټ سیکشن کې پوښتنه وکړئ نو تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپېڅلي رب سپارم ښه وخت ښې شبې الله مو حافظ و ناصر شه